ګران افغانانو سلامونه مینه او درنښت. د ورور د کاکړو درون قام په ارتباط ما څخه پوښتنې دي. یو شی زه تاسو ته ووایم، دا کمې خبرې چې کوم دا د دادا او د انې قصې نه دي، یوایي قصې نه دي. دا د دغه بنسټونو د روی نه زه تاسو ته کوم. ښه راځه چې وګورو چې تاریخ کې دا کاکړ سره کوم معرفي شوي دي. ګران عزیزانو، اول خو زه تاسو ته وایم چې کاکړ نه دراني دي نه غلجایي، دا مستقل خلک دي. یعنی د غلجایي او دراني غوندې یو مستقله غټه او لویه قبیله ده. د شجره ده وګوره، یعنی ډیر زیات شاخې د خپل کاکړ لري، ډیر غټ او لوی قام ده کنه. خو په بعضې روایاتو کې، تاریخي روایاتو کې راغلي چې دغه کاکړ چې دي د غرغشت یا د پښتنو د غرغش په ټولنیز ګروپ کې راځي. خو بل روایت ما چې وکته دا د کاک نیکه المسیان دي. کاک نیکه د سلطان غیاث الدین غوري په وخت کې یو زاهد تیر شوی ده، یعنی د خدای الله تعالی ته ډیر یو نږدې شخصیت تیر شوی چې دغه سلطان غیاث الدین غوري تل به دغه کاک نیکه سره مشورې کولې. نو یو روایت چې دا د کاک نیکه ده او د خپله د کاکړ نوم د هغه د کاک نیکه څخه اخیستل شوی ده چې دلته مبارک عکس هم زه تاسو ته کېږدم. او په څنګ کې دغه خپله کاکړ چې دي بل ځای کې روایت شوي چې دا سربني دي. نو دا په هند کې ډیر زیات کاکړ موږ او تاسو لرو. په پېښور کې چارسده او لواړګه او په خیبر او ډېرو سیمو کې کاکړ موږ او تاسو لرو. زموږ او تاسو په ګران هېواد کې تر ټولو ډېر کاکړ چې دي په هغه کې دي، په قندهار کې دي، زابل کې دي، په کندوز کې، غزني کې، په کابل جان کې او همدغسې په ډېري نورو سیمو کې کاکړ زموږ او تاسو اوسېږي. او کاکړو دغه زموږ یو شی هېر مې نیسي، دا زموږ او تاسو دا پښتو ادبیات چې تر اوسه ژوندي او قوي پاتې دي، دا ټول د کاکړو برکت ده. استاد محترم استاد عبدالحی حبیبي صاحب کاکړو، ګوره د کاکړو لیکوالانو لسته او مشرانو لسته، دا ټول د پښتنو خدمت کوونکي وو. د کاکړو مغولو سره ښه صحیح زدن کړی ده او مغول ډېر سخت مدار کړي، ډېرې تورزنیانې کړي دي. او یو بل کاکړ صاحب په نوم د قمندان یونس خان. دا قمندان یونس خان چې و دا د میرویس نیکه د میرویس هوتک په وخت کې د میرویس د پوځ مشر و، د میرویس خان د پوځ مشر و، یعنی لکه د دفاع وزیر چې ورته وایي هغه. یعنی د میرویس دغه تاسو پوهېږئ چې میرویس نیکه پښتانه راوژغورل که نه، د هغه ایرانیانو نه، د صفویانو نه، او بالاخره پښتانې را ژوندي کړل. دغه میرویس نیکه دغه دراني او دغه غلجۍ دا ټول سره یو لاس، دا کمې د پښتنو دغه نوم چې پاتې ده او د قدرت چې پاتې ده، یووالی چې پاتې ده، دا میرویس نیکه کړی ده، میرویس هوتک چې ورته وایي. دغه یونس خان د میرویس هوتک د دفاع وزیر یا د پوځ مشر و. او همداسې نور کاکړ ډېر زیات قوي او ډېر زیات تاریخ لري. یعنی افغانانو که زه تاسو ته د کاکړو په اړه وغږېږم ډېر زیات وخت به ونیسي. خو یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سنځرخیل د کاکړ او دلته ما هغه لیکلي دي سنتیا، ترغر او کسایي. یعنې کسایي نوم که تاسو اورېدلي، د کسایانو امپراتوري وه. او دغه پارچیوانان چې کله کله وایي داسې خون وایي هغه د خپل مشر نوم داریوش کبیر یا ساریوس کبیر. دغه داریوش کبیر د کسایانو لخوا مرداریږي. کسایانو کې یو جلۍ و، هغه نوم یې زما هېر سو، د تورزنه جلۍ وه، د هغه په واسطه د داریوش کبیر مردار سو. هغه یعنې ډېر پخوا د کسایانو په وخت کې، هغه داریوش په وخت کې، هغه وخت کې بسته لښکر د داریوش د منځه ویوړی طرف نه ونیسو. نو آباده اوسئ، سرلوړي اوسئ، سلامته اوسئ. الله تعالی دې تاسو نه کموي.